د نړۍ لس تر ټولو اوږد واټن ویشتونکي توغ.ندي داسې توغ.ندي چې د ایران هغه به مو هېره شي، حتی له یوې لویې وچې څخه بله لویه وچه په نښه کولی شي. په دې لیست کې لومړی راځو د روسیې تر ټولو پرمختللي توغ.ندي ته RS-28 سارمات. دا توغ.ندي چې ځینې وخت ورته ساتن 2 هم ویل کېږي، شاوخوا 13,000 کیلومتره واټن ویشتلی شي او کولی شي څو جلا جلا اټومي سرګلولې له ځانه سره ولېږدوي. دا توغ.ندي له 10 دقیقو په کم وخت کې تر خپل هدف رسېږي. ورپسې بل ځواکمن توغ.ندي د چین دی چې نوم یې DF-41 دی. دا بین البراعظمي توغ.ندي تر 15,000 کیلومتره واټن پورې هدف ویشتلی شي او د چین د ستراتیژیک ځواک یوه مهمه برخه ګڼل کېږي. له امریکا څخه بیا مشهور توغ.ندي LGM-10G دی. دا توغ.ندي شاوخوا 13,000 کیلومتره واټن وهي او د لسیزو راهیسې د امریکا د اټومي دفاع سیستم مهمه برخه پاتې شوی. د روسیې بل مشهور توغ.ندي RT-2PM2 دی. دا توغ.ندي تر 11,000 کیلومتره واټن پورې هدف ویشتلی شي او د چټک چمتووالي لپاره جوړ شوی دی. د فرانسې څخه بیا د سمندر له اوبو څخه توغول کېدونکی توغ.ندي M-50 میزایل دی. دا توغ.ندي شاوخوا 8 تر 10,000 کیلومتره واټن لري او د فرانسې د اټومي دفاع مهمه برخه ده. هند څخه بیا پرمختللی توغ.ندي اګني وی دی چې شاوخوا 15 تر 8,000 کیلومتره واټن ویشتلی شي او د هند له تر ټولو پرمختللو توغ.ندیو څخه ګڼل کېږي. د چین بل اوږده واټن لرونکی توغ.ندي DF-10 دی چې نږدې 11,000 کیلومتره واټن ویشتلی شي. له روسیې څخه بیا د سمندر له اوبو څخه توغول کېدونکی توغ.ندي R-10 بلاوه دی چې شاوخوا 8,000 کیلومتره واټن لري. له امریکا څخه بل پرمختللی توغ.ندي UGM-133 دی چې تر 12,000 کیلومتره واټن پورې هدف ویشتلی شي او د نړۍ له تر ټولو دقیقو توغ.ندیو څخه ګڼل کېږي. او په پای کې د پاکستان اوږده واټن لرونکی توغ.ندي شاهین 3 دی چې شاوخوا 2,750 کیلومتره واټن لري او د پاکستان د ستراتیژیک دفاع یوه مهمه برخه ده. دا توغ.ندي ښیي چې د نړۍ ستر ځواکونه څومره پرمختللې وسلې لري، داسې وسلې چې کولی شي له زرګونو کیلومترو لرې هدفونه په 2 دقیقو کې په نښه کړي. همدې لپاره د دغو توغ.ندیو ځواک د نړیوالو پوځونو د ستراتیژۍ تر ټولو مهمه برخه بلل کېږي.